زه د کوړي اوسېدونکی ما او زما چې کوم دی دلته خپل د نیکه جایداد چې کوم دی زما د مور طرفه هغه زما ماماګانو چې کوم دی نو هغه قبضه کړی دی مطلب بیخي هغې نوم یې لر کړی دی زما کې نه نوم شته نه دا شته په کاغذونو کې مطلب بس هغه رسوخ والا خلک دي او غریبانان نه دي نو هغه موږ سره چې کوم دی زما دغه حال دی مزدور یم ما یو بل ورور دی هغه هم بیماره دی اړم شوګر هم دی او زموږ دغه درخواست دی چې موږ سره مدد وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو وینئ موږ په نوشیره اکوړه خټک کې چې کوم دی نو موجود یو. یقینا چې کلم د ظلم بازار ګرم وي نو هغې دپاره داسې چې کوم دی نو څه بهادران شاعران هغه پیدا کېږي او هغه د ظلم بازار هغه ختموي. امن جرګې خبره به وکړم د صوبایي امن جرګې خبره به وکړم چې یقینا هر هغه ځای کوم ځای کې چې ظلم وي نو امن جرګه هلته ځان رسوي او هغه ظلم چې کوم دی نو ختموي او د ظالم سټ چې کوم دی نو ماتوي. نن منګه په نوشیره کوړه خټک کې موجود یو. سید کمال شاه باچا دي، ارشد منان صاحب دي، رحیم زاده باچا دي او بادرحمان صاحب دي. دا ټول دلته راغلي دي هم په دغه باندې دلته د انډر پلې خلاف د سود خلاف وغیره چې څونه هغه د معاشري برایانې چې کومې دي د هغې خلاف باقاعده دلته احتجاج وشو. تاسو ولیدو ما زر دې وخت کې صوبایي امن جرګې جنرال سیکرټري ارشد منان صاحب موجود دي. هغه نه په دې حوالې سره څو تپوس کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینا چې ډېر ایموشنل سچویشن دی ولې چې ما په ډېر داسې مشران پاکوړو کې ولیدل چې هغې هم دا خبره وکړه چې دلته موږ سره یو جبر کېږي، ظلم کېږي، باقاعده انتظامیه پیژنیم او بیا هم چې کوم دی نو څوک د هغې خلاف چې کوم دی نو لاس نشي دا کولی. نو صوبایي امن جرګه څه اقدامات دي چې د هغې خلاف په ایکشن والي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ یوسف جان وروره الله تا خوشحاله کړي. زه به دا خبره وکړم چې موږ نن چې دلته کوم راغلي یو او موږ دلته نن په دې روډ د پاسه چې کوم دی نو پروګرام احتجاجي یو وړوکی غونډه پروګرام وکړ. دا موږ صرف د قوم کې د خلکو کې یو اویرنس پیدا کوو. افسوس د دې خبرې دا دی چې امن جرګه په اخباراتو کې بیانات ورکوي، په اخباراتو کې اشتهارات ورکوي، په ټي وي باندې زما څو پیرې چې کوم دی نو انټرویوګانې راغلي دي چې بی راشي امن جرګې سره د سودخورو خلاف، د منشیاتو پیروشو خلاف، د قبضه مافیا خلاف چې کوم دی تاسو رابطه وکړئ، موږ پوه شه هغې سره جنګ پوه شه. خو خبره اصل کې دا ده چې ډېر کم خلک د نوخار د ضلع نه راغلي دي، خو چې کم خلک راغلي دي هغې سره امن جرګې په خپل سورس، په خپل طاقت، په خپل ټوپک، په خپلو پیسو، په خپلو وکیلانو چې کوم دی نو مدد کړی دی او د هغه ظالمانو نه، جابرانو نه، د هغه د سودخورو نه اخلاص کړي دي. خو څوک راځي نه. نن چې دا پروګرام د روډ د پاسه وکړه په دې وجه باندې موږ یوسف جان صاحب وکړه چې موږ وایو چې داسې کار دی چې د خلکو کې اویرنس پیدا شي، امن جرګه وپېژني. امن جرګه نه د چا نه فیصلي، نه د چا نه اوټ غواړي، نه نوټ نه نو اوټ. ډېره مننه جي. ډېر زبردست خبر. دا یقینا چې د ریاست ذمہداري ده چې چا سره ظلم کوي ریاست له پکار دی چې د خلاف روچتېږي. امن جرګه چې کوم دی نو هر ځای کې موجوده وي. ما سره سینې نائب صدر امن جرګه بادرحمان صاحب موجود دی. بادرحمان صاحب که لږ را دې خوا شوې هغوی به هم خبرې کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نن یقینا چې د دې خلکو هغه لاړې تېرې شوې، څوک وسیلې والا الله پاک دی له ورکړه وسیلې وله جوړه کړه چې امن جرګه راله او د دې هغه درد یې واورېده. سم خیال دی چې ایکشن به په دې باندې واخلې. د ریاست خو ذمہداري ده، خو امن جرګې هم موږ ولیدل چې پیسو بسرحد کې داسې اقدامونه وکړل، داسې قدم اوچت کړی چې ډېرې مسالې حل شوې. ډېر قاتلان چې کوم دی هغه جیل ته لاړل، پالسي شو. هسې دا کوم مشران چې ولاړ دي دوی کوم مطالبه دا به وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټوله مننه، شکریا یوسف جان بھائی چې تاسو د کوړي په سیمه موږ سره ولاړ یاستئ او د دې خبرې آغاز کوئ. تاسو आवाज وکړو، موږ هم پوښتنه وکړله چېرې امن جرګه کوړي ته راغلې ده او د امن جرګې څه منشور دی او چې دا خلک وایي راغلي دوی څه منشور دی. د ټول نه لومبنۍ د امن جرګې اغاز د خپلو مشرانو له ورکوم، د خپلو وروڼو له ورکوم، په زیاتره باندې په کوړي باندې د خپلو بچو له، د خپلو مشرانو له، کوم چې شملې لرونکي د کوړي خلک دي، عزتدارو له، د دوی غوږ ته موږ هغه خبره رسوو چې الحمدلله څنګه زموږ د مشرانو پر سټیټ باندې ویلي دلته یې ویلي او انشاءالله چې موږ راتلونکي د پیرې له راځو بیا به موږ دا اواز کوو چې امن جرګه الحمدلله نه چا نه اوټ غواړي،
نه د چا نه لوډ غواړي. امن جرګه په خپل تاوان راځي او امن جرګه دا کم ټکی چې کوي دا په کم ټکی چې دلته راځي الحمدلله په اکوړي کې مونږ غټ علما هم شته الحمدلله دې کې زمونږ چې کم دی نو غټې مدرسې هم شته مونږ په اکوړي باندې غټ فخر هم کوو د دین په مدرسو سره چې الحمدلله اکوړی په دې خبرو کې ډېر مخکې دی او دا د الله نه غوښتنه کوو الحمدلله علما د دې خبرو واضحیت هم وکړي چې امن جرګه کم خلاف دپاره راوتې ده د سود دپاره راوتې ده د انډرپلو دپاره راوتې ده د هغه ماشومان دپاره چې کوم پنجاب ته د واده په نوم ځي هغوی سره چې کوم دی نو هغه سلوک کېږي چې ماته سټوډنټو ته ځي او د هغوی سره هغه بدسلوکي کېږي د هغې په عوض سره چې کوم دی زمونږ په اکوړي نه او چې ټول په پاکستان کې بلکې زمونږ په صوبه سرحد کې الحمدلله د آیس خلاف مونږ راپاڅېدو لاړلو احتجاجونه مو کړو د ګورنر هاوس مخې ته مو کړلو او الحمدلله دغه آیس ترتیب مونږ برابر کړو د سود خلاف چې کوم دی هغه بیلونه مونږ پاس کړو د هغه ماشومانو کوم چې کاکا صاحب کې د کوم ماشومې سواریدات شو دا چې زموږ په علاقه شو په نوهارو شو نو الحمدلله امن جرګه په دې خبرو پسې ګرځي چې کوم ځای کې یو غریب ته یو بېوسه یو کور ته درد ورسي هغه درد چې هغه درد او له سره شامل نه وي ډېره مننه ډېره دا ماما یو څو خبرې کوي جی تاسو هم د کوړی څه مسله ده مسله دا ده زه زرګر سړی ما نه مې سود کار کړی نه ده دې باندې ابي سلطان په موږ باندې دروغجنو الزام لګولی دی دوه نیم لک روپو چیک یې راکړی دی بوګس سټامپ یې لیکلی دی هغې په دغه کې صفدر چې کوم دی په بهانه باندې راوښتم تاڼې ته چې راشه تا سره مې کار دی چې لاړم هلکه دې دنده کوي دلته کې ګورم ابي سلطان ناست دی دې باندې سود امن جرګه راغلی څه مطالبه کوي مطالبه دا کوم چې د کوم خپل دی ممبر چې کوم دی هغه انډرپولو والا دی نو دی به بل د بس دغه کوي چې د انډرپولو خلاصي به هغه په خپل انتظامی خلاف اسم اکشن نه اخیسته هغه خلاف سیکشن اخیسته اسم نه اخیسته او په عدالت کې دا سلور کالم کیس چلیږي د دې لاسه موږ یو میاشت جیل تیر کړ 16 لک سالونه د پیسې والي دي ځان باندې باچو چې مال انصاف ملاو نشي ذمہ دار خلک هم ګوري دا پروګرام کم چې دغه سره تعلق ساتي نو شیر سره کوم انتظامیه چې دا هغې له پکار دي چې د ماما دا درد دا خبرې اوري بله یو خو قانوني هم جرم دی او اسلامي هم دا جرم دی چې دا کم ګنده کارونه دلته کېږي او د دې مخنیوي نه کېږي خدای مکاسبه له چې کوم وخت راځي نو یقینا چې هغه به زمونږ د دې بچو دپاره د بربادۍ وي نو ریاست له پکار چې په دې باندې ایکشن والي او امن جرګه راغلی ده هغې هم دکه خبره کوي چې مونږ دې ځل رالو او مونږ دا پرامن احتجاج وکړو چې زمونږ ریاست دا خبره نن ووري که نن خبره زمونږ و نه ریدله نو سبا له به چې کوم دی چې بل میاشت کې مونږ راځو نو زمونږ احتجاج به په سړکونو دا د کاکوړي خلک به راوځي په سړک باندې او د ریاست خلاف هم بیا چې کوم دی اواز پورته کوي او د هغه خلکو خلاف په اواز پورته کوي کوم چې ریاست ورسره ملوي اجازت راکړئ د الله په امان